روغ ژوند یو نعمت دی. آیا پوهیږئ چې روغتیا تر ټولو لوی نعمت دی؟ راځئ چې په دې اړه یو څه زیات وغږیږو. روغتیا یوازې د ناروغۍ نشتوالی نه دی، بلکې یو بشپړ فزیکي، ذهني او ټولنیز حالت دی. کله چې روغ یاست، تاسو کولی شئ خپلې موخې په ښه توګه تعقیب کړئ او له ژوند څخه خوند واخلئ. روغتیا ستاسو د ژوند کیفیت ټاکي. که روغ نه یاست، نو پیسې او نور مادي شیان به هم ستاسو لپاره خوند نه لري. لکه چې ویل کیږي، روغ بدن په روغ ذهن کې ځای لري. ډېری مشهور خلکو د روغتیا په اړه ارزښتناکې خبرې کړې دي. د بیلګې په توګه مهاتما ګاندي ویلي دي: روغتیا رښتینې شتمني ده، نه سر او سپین زر. همدارنګه بقرات ویلي دي: باید چې خواړه ستاسو درمل وي، نه چې درمل ستاسو خواړه. دا خبرې د روغتیا په اهمیت باندې ټینګار کوي. د روغتیا لپاره ځینې اساسي لارښوونې شتون لري چې په عملي کولو سره تاسو کولی شئ یو روغ او خوشحاله ژوند ولرئ. راځئ چې ځینې مهمې لارښوونې سره وګورو. لومړی، متوازن خواړه. ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو په خواړو کې مېوې، سبزیجات، پروټین شامل وي. د پروسس شوي خواړو او شکري مشروباتو څخه ډډه وکړئ. دوهم، منظم تمرین. هره ورځ لږ تر لږه نیم ساعت باید تمرین وشي. دا کیدای شي ګرځېدل، منډه وهل، لامبو وهل یا کوم بل فعالیت وي چې تاسو ته خوند درکوي. دریم، کافي خوب. هره شپه د 7 څخه تر 8 ساعته خوب باید وکړئ. خوب ستاسو د بدن او ذهن لپاره اړین دی ترڅو بیا ځواک واخلي. څلورم، له فشار څخه ځان ساتل. د فشار کمولو لپاره مراقبه وکړئ، ځان مصروف وساتئ یا له خپلو ملګرو او کورنۍ سره وخت تیر کړئ. پنځم، په منظم ډول ډاکټر ته مراجعه کول. د روغتیايي ستونزو د مخنیوي لپاره په منظم ډول د ډاکټر سره مشوره وکړئ او خپل روغتیايي معاینات ترسره کړئ. ډېری خلک فکر کوي چې شتمني تر روغتیا غوره ده، خو دا سمه نه ده. روغتیا تاسو ته اجازه درکوي چې له خپلې شتمنۍ څخه خوند واخلئ او خپلې موخې ترلاسه کړئ. که تاسو روغ نه یاست، نو ستاسو پیسې به هم ستاسو لپاره ګټورې نه وي. روغتیا ستاسو د ژوند بنسټ دی او پرته له روغتیا څخه تاسو نشئ کولی یو بشپړ او خوشحاله ژوند ولرئ. ځواني د ژوند یو مهم پړاو دی. دا هغه وخت دی چې تاسو خپل عادتونه جوړوئ او خپل راتلونکی ټاکئ. نو دا ډیره مهمه ده چې په ځوانۍ کې د خپلې روغتیا پاملرنه وکړئ. له خپلو ملګرو سره مثبتې اړیکې وساتئ. ټولنیز ملاتړ ستاسو د ذهني روغتیا لپاره ډیر مهم دی. له هغو خلکو سره وخت تیر کړئ چې تاسو ته انرژي او الهام درکوي. مثبت فکر ستاسو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. هڅه وکړئ چې تل په مثبتو شیانو تمرکز وکړئ او د منفي فکرونو څخه ځان وساتئ. د شکرانې احساس وکړئ. د هغو شیانو لپاره شکر وکړئ چې تاسو یې لرئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې خوشحاله او روغ اوسئ. روغتیا ستاسو تر ټولو لویه شتمني ده. د خپلې روغتیا پاملرنه وکړئ او یو روغ او خوشحاله ژوند ولرئ. اوس وخت دی چې عمل وکړئ. نن ورځ یو کوچنی ګام واخلئ ترڅو خپل ژوند بدل کړئ. یو روغ خواړه وخورئ، تمرین وکړئ، کافي خوب وکړئ او له فشار څخه ځان وساتئ. خپل ژوند ته یو نوی رنګ ورکړئ. خپلې تجربې له موږ سره شریک کړئ او نور هم وهڅوئ چې روغ ژوند غوره کړي. راځئ چې په ګډه یو روغ او خوشحاله ټولنه جوړه کړو.